عبدالله محب د جاپان سفیر سره په کتنه کې د ناکامرا په اړه څه وویل ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ په هر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب کابل کې د جاپان له سفیر میټسوجي سوزاکا سره وکتل. لیدنه کې ملي امنیت سلاکار وویل ډاکټر ناکامورا خپل زیات عمر د افغانستان خلکو ته په خدمت کې تیر کړ چې نشتون افغانانو او حکومت لپاره لویه ضایع بلل کیږي او د افغانستان خلک د هغه د مرګ د خبر اورېدو سخت خواشیني کړل. ښاغلي جوساکا د افغانستان د خلکو او حکومت د خواخوږۍ قدرداني وکړه او وی ویل چې هیواد به یې هڅه وکړي تر څو د ډاکټر ناکامورا نیمګړې پروژې بیا بشپړې کړي. ډاکټر حمدالله محب وویل چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به ډیر ژر د ډاکټر ناکامورا قاتلین تر پیژندلو وروسته ونیسي، عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې معرفي کړي. ښاغلي محب دا هم څرګنده کړه چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ټولو بهرنیو وګړیو او ډیپلوماټانو د امنیت تامین مسؤلیت لري او هغوی به هڅه وکړي چې د دې چارې ته په خپله پاملرنه کې لا زیاته هڅه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ډاکټر تیتسو ناکامورا د تیرې چهارشنبې په ورځ د ننګرهار په ښار کې ووژل شو. له ناکامورا سره د هغه 5 کارکوونکي یا ساتونکي هم په ډزو کې ووژل شول. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې ویډیو مو را سره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو خوښه شوي وي نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم له دغه مطلب څخه خبردار او آګاه اوسي. مننه.